او بیا به د خپل پلار نیکه په بنیاد نو نوم باندې غانې او کیسی او دا به کولې چې موږ داسې نه پلار نه تکړه موږ داسې زورور او وغیرہ وغیرہ نه الله وای داسې نه یاد کوي تاسو الله تعالی لکه څنګه چې یاد اول بتاسو اباءکم خپل پلار نیکه او اشد یا ډیر زیات سخت ذکرن په ذکر کې یعنی دا غینم ډیر یاد کوي الله یاد کوي دا الله نو واخلي او عام طور باندې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د حج او طواف وخت کې دو شنو ذکر کو او دا تاسو یاد ساتئ زموږ د خلکو کې یو عجيبه غونډه روایت ته چې دلته نه دعاګانو کتابونه ځان سره ویسي او بیا ال دا غپړاوي نو دعا د پړاولو شی نه ده دعا د غختلو شی موږ دعا پړاوو یعنی غختل په پړاولو نه کیږي دو غختل په غختلو کیږي نو الله په پښتون پويږي الله په فارسیم پويږي الله په اردو پويږي ته چې په څه پويږي الله په پويږي الله غنه خبر ده بهتره خبره خدا ده چې تا دا عربي کې هغه دعا وغواړي چې ته په پويږي چې څه غواړم چې سره ته په پوي نه چې څه غواړم هغه کې یو مثال تاسو درکم یا اسانه سره پوښي عمر رضی الله عنه یواره مکه تلاړو مدینه نه امیر المؤمنین الته یو سړی وکړو چې د کعبه په خوا کې ناس ته دعا کوي یا الله ما تسترګ راکې یا الله ما تسترګ راکې عمر رضی الله عنه ونه پښتنه وکړه چې څومره وخت نه ناس دي هغه ورته موده خو چې دومره وخت نه وای اوس پر سترګ نه دی ملاو وای نه اوس پر نه دی ملاو وای ما پیژنې وای نه پیژنم وای زه عمر یم او دا زما توره ده دا واخله زه زما فلانی دی ده او زه راځم چې زه راشم او تا تسترګ ملاو نه وي په دې تورې دی وهم دستر دی وهم عمر رضی الله عنه لاړو چې واپس راغله د سړی سترګ راغلی نو هغه ورته ویل چې تا په دعا کې زور نه وو او ته زما توري نه دومره او یاري دي چې نور دی هغه دعا کې زور پیدا وکړي چې الله اوس راکې غني مرم سترګې غوسترګې لاړې وځ میزان لاړو نو اصل مراد د دعا کې دغه شی ده چې دا شی نشته او ته پړاول کوا تواب کوي کتاب لاستنی ولې دا څه غواړي سره خبر نه څه غواړي او خلکم ظالمان دي زموږ د پاکستان مشران زموږ د مذهبي مشران ورته جوړی کړی دی هغه سي پیغمبر علی السلام و ذکرونه کړی او عام حدیثو کې هم دا کړی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا عام ذکر په طواف کې په حج کې عرفات کې او په مشعر حرام کې تاسو وګورئ کتابونه ورپسې ولټوي او دویم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا عام دعا او دا دومره جامع دعا ده چې بده کې ستا ټولې دعاګانې راغلي دینه علاوه اضافي غواړي بیا زمونږ ظالمانو جوړ کړی دي د لومبي طواف دعا د دویم طواف دعا د دریم طواف دعا دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوړ کړی نه او ډیر اسانه طریقه دا ده چې کله تاسو ال تلاړ شي الله تعالی بیا موږ سره نصیب وکا ال د عالمان ارزه کې غو تنظیم کړی بهترین تنظیم دا غوي دی الحمدلله الله تعالی ور کړی دا غوي ته ډیر حق ادا کوي هر ځای کې عالم شته هغه نه لګه پښتنه وکړه ناغه بتا ته وخی کتب عربي نور نم پويږي کم از کم پاسې کر هو پوښي دې څه وای هغه باندې پوښي چې هغه کو بهرحال دعا کول پکار دي ډیر کول پکار دي هر څه غوښتل پکار دي او دومره چې کوم باندې ته پويږي کبه عربي پويږي نو ډیر خلک نه پښتو کې غواړي نه بس هغه غریبانو نه هغه خپل ضرورتونه پاتې شي حضرت هغه وای دا دعا پوره کړی نه دا دعا ورته پوره کما نبی هغه نه بعد بل دعا کومه چې پړاوي نو دعا د پړاولو سره تعلق نه ده دعا پړاوي کې نه دعا غوښتل کی صحیح ده جی اوس تاسو اوري مخکې فمن الناس بزنه د خلقنا من اغثوک دی یقول چې وای او دې باره کې یو حدیث بلم تاسو اوري چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې چې حج وکړو او د پکې ګناه و نکړه د داسې پاک شو لکه څنګه چې د مور نه یو بچی پیدا شوی او د ګناه نه پاکي نو چې سړی ګناه نه پاک شي نو دعای قبليږي نو دعا کول پکار دي غختل پکار دي او خامخا د دې دعاګانې نو دی وجنه پښتو اردو ارڅ کې ته کولای شي باغی کې کوا فمن الناس بزن د خلقنا من هغه څوک دی یقول چې وای ربنا اے رب زمونږه آتنا راکی مونږه تا په دنیا په دنیا کې و ماله او نشته د سړی د پاره په الاخرت په اخرت کې من خلاق څه حصہ دغه صرف دنیا غواړي عموما زمونږه خلق زی بیا د دنیا غواړي کاروبار مخ کې زم د دنیا د پاره چې به دنیا کې خیر او برکت پیدا شي وغیرہ وغیرہ نو الله د حج کې دا برکت شته تاسو سورته حج ته ورسېل ته تاسو ګورئ بیا او سورته ابراهيم کې به تاسو ګورئ چې حج کې دوه فائدې یقیني دي آخرت او دنیا او څوک چې لار دی حج ته دنیا خراب شوی نه ده بلکې دنیا ښه شوی څوک هم چې لار دی اوسه غینه پښتنه وکړي ډېر غریب ولې نه
الله تعالی دغه بدل په دنیا کې مر کړی دی او په آخرت کې به ملاوي. دا د حج داسې عبادت ته چې دې کې دواړه موجود دي. والله وایي چې ته مانه صرف دنیا غواړي نو صرف دنیا درکوم، خو قیامت کې به بیا حصہ نه. او دویم قسم خلک هم دي ومنهم او ذنه د دوینا من هغه څوک دي یقول چې هغه وایي ربنا اے رب زمونږه آتنا راکې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتن خګړه حسنتن دا دومره وسیع لفظ ده کنه دا زه په عربي ډیر زیات نه پوهیږم خدا څومره چې زه پوهیږم دا ستا هر ضرورت لپاره همدغه لفظ کافی ده. حسن ویل کېږي خسته ده، خوبصورتی ده، بدن غواړم خسته غواړم، کور غواړم خسته غواړم، بچی غواړم خسته غواړم، عمل غواړم خسته غواړم، ګاډه غواړم خسته غواړم، نکی غواړم خسته غواړم، جنت غواړم خسته. ان ټول تا کوم شی چې دغه په حسن کې ټول راغلي او الله تعالی ذکر کړم داسې شی دی چې تا یو شی د پاره نه دی بس تاسو لکه چې هر طرح تاویږي اپ دې او د دې لپاره یو دلیل تاسو ته وایم بیا به ان شاء الله تاسو دې باندې مزید ډیر پوه شئ او هغه دلیل الله تعالی دې موږ ته تاسو لپاره کافی کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې کوم شي تعلق دی د پیغمبري په دې کې د ټولو پیغمبرانو حصہ موجوده ده. لکه مثلا ابراهيم عليه السلام ته تکلیف راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله. په ایوب علیہ السلام باندې بیماری راغلی و پر رسول الله صلی الله علیه وسلم شدید ترینه بیماری راغلی. په موسی علیہ السلام باندې کوم تکلیف راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې داغه نمونه موجوده ده. یوسف یعنی څومره چې پیغمبران دي چې هغه ته کم تکلیف ورکړی شوی دی داغه نمونه رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی کې موجوده ده. او دا د ټولو پیغمبرانو اخیری نچوړ ده. د هر پیغمبر حساب رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی کې شته او بیا په دې قران کې د 25 پیغمبرانو نوم سره ذکر شوی دی چې نمونه غست شي دین علاوه څه ته اشاره ده او د ټولو سره دعا ذکر شوی ده. لکه مثلا د ایوب علیہ السلام دعا ده چې رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. د موسی علیہ السلام دعا ده چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. هم دا غننګي ادم علیہ السلام دعا ده چې ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. هم دا غننګي ټولو پیغمبرانو دعا شته. نو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زندگی د ټولو پیغمبرانو مجموعه ده او هم دک رنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا د ټولو پیغمبرانو د دعاګانو خلاصه ده او هغه دک دعا ده چې کومه ده او هم دک دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتله. په بخاری شریف په مسلم کې نور احادیث دعاګانو کتابونو کې وګورئ پیغمبر اسلام د رکن یمانی نه تر حجر اسود پورې هم دک دعا وکوله. نورو کې سبحان الله والحمدلله ولا اله الا والله اکبر او دې نتیجه پر ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار او دا مونږ چې ورپسې وایو چې وادخلنا الجنه مع الابرار دا په حدیثو کې نشته. دا موږ ځانو موږ بیا الحمدلله خدای موږ ته معافي وکړي لکه تړلو کې تکړه بیا ورپسې وتړو. ولکه مثلا موږ مونږ کلو کې بیا وایو چې اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام. دا په حدیثو کې نشته. په حدیثو کې صرف دومره دي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذل الجلال والاكرام. ودینه زیات تړي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځل نه کوي نور څه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویل ته غن ډیر نیک شوی ته غن ډیر خسړې شوی هغه ویلي دي بس هغه کې خیر دی کاغذ په دې نورو کې خیر کتلې وي نو تا به نورم خدلی هم دا غن نور ذکر بهر ارشي کې مونږ یو ورپسې خامہ خطرل ورپسې تړل نو دلته مونږ ورپسې بيدا دعا بيدا دعا نه دا ټول نه جامع دعا ده. دین علاوه چې تاسو غواړئ هغه غواړه ولا بینه خپکی هغه غواړه ولا بینه خپکی. الله دې موږ تاسو نصیب وکړي چې عملی تور باندې وګورو. یو معنا دا ده یو معنا علی رضی الله تعالی عنہ کړی ده ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هغه فرمایي چې د دینم بنی حسنه معنا دنیا کې خخزه او درستنی حسنه نه مراد په آخرت کې خخزه. ځکه چې په دنیا کې چاته خخزه ملاو شي دنه خ نعمت بل نشته او په آخرت کې چې خزه چاته ملاو شي نو دې مطلب دی چې جنت ته ځکه چې د دوزخ وغیرہ کې خو هیڅ خزه نه ملاويږي نو دی وایي نه د دنیا او د آخرت ګټه دا دنیا او د آخرت ګټه هم دا غرانګي چې په هر ځای باندې فټ کړي د لپس فټ کی. نو ربنا اے رب زمونږه آتنا راکیمږه ته په دنیا په دنیا کې حسنه نکی خګړه توفیق دې نکي دام صحیح خبره دنیا ډیر راکې دام صحیح خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښته د دنیا هم غوښته ده. پیغمبر اسلام مشهور دعا ده رب اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري. الله تعالی ما ته پکور کې وسعت پیدا وکي او ما ته الله تعالی پر رزق کې برکت پیدا کړي او ما ګناهونه معاف کړي. نم دا رنګ نور دعاګانې تم غواړه دنیا خو من نه ده د الله تعالی طرف نه په حلال باندې
وقنا او بچ کی مونږه قنا دا درې ټکی دي په حقیقت کې وا او